جمعې لمانځه فایده څه دی؟ څه کسه روایتو کې شته چې یو بل سې مټې تاسې ولګېږي مکه کینې مه ختم شي، بغض مه ختم شي. عربو ادان دغه و څه خامخا یې جنګونه کول او آس و خزرج دوی خو کالو نه سلو کالو نه وختي جنګونه و، دنیا مړی کړي وی و بل نه وی جنگ مخصوصا نما دا پلانکای جنگ دی هغه خپله نما دا پلانکای جنگ دی جنګونو یا نامې وي دومره زیات جنګونه وه. خو اخري جنګونه ستړي شول، پیغمبرو ته خدای وسیله وګرځولو. اوس قرآن سیایي فاصبحتم بنعمته اخوانا. تاسې یاد کوئ د وجود نازنین پیغمبر کریم ذات څه هغه خدای تاسو ته نعمت وګرځولو څه دغه نعمت مصطفی وجې نه کینې هغه بغض ختم شولو، خپلو منځو کې وړونه وګرځېدلو. تاسو یعنې کالو کینې لاړلې، بغض لاړلو، یو بل ته مو مړي وبخښله، یو بل سره وړونه شولو. دا نعمت د پیغمبر دی. دې دپاره یو بهترین شی چې پیغمبر بنیاد یې ولګول هغه یې جمعې المنځ دی. چې جمعې المنځه سره د مسلمانو اتحاد رسي، وحدت رسي، مینه رسي، یو بل نه خبرېږي. ځکه مولا حسین علیه السلام یایي چې المنځه ته لاړ شوی 8 فایدې به درته میلاو شي. څو 8 فایدې. هغو 8 فایدو کې یوه فایده دغه دی چې تاسې ته به خدای لارې کې یو دینی ورور نصیب شي چې ایتای دین مشکلات به اوس آسان شي، ایتای دنیا مشکلات به اوس آسان شي. نو دی وجې نه دا یو بهترینه موقع دی چې یو بل نه ځان خبروله، یو بل سره مینه محبت، دا ډېر ښکلی چانس دی. ځکه روایاتو کې شته چا څه جمعې غسل وکړلو او بیا جمعې لمانځه ته لاړلو، 2 خطبې واورېدلې، المونځ یې وکړلو، مازدیګر المونځ یې وکړلو، حج عمره مبارک شو. دا یوه یعنې حج یوه شو، عمره یوه شوله. دویمه نکته دغه دی چې دغه جمعې غسل سره، دغه نکونو کټولې سره، دغه 2 خطبو اورېدلې سره، دغه لمانځه سره فایده یې څنګه دی؟ که یوم ولدته داسې پاک پکې ځان شولو ګناهانو نه لکه اوس دنیا ته راغلی وي. بیا ځکه استعنف العمل د جمعې المونځ کوونکیه تا خدای وبخښلی دین ورسته ګناهانو ته ماسه دوباره خپل نیک عملونه د شروع که پاک شولې چې کومې ګناهانې ایتا او خدای منځ کې وي دغه خطبو دغه جمعې المنځ هر څه پاک کړل. اندازه یې ولګوه چې هغه مخصوصې ملایکې عرش نه راکوزېږي د سرو زرو قلم د سپینو زرو کاغذ هر کس نامه لیکي څو پورې خطبه شروع نه ده شوي دغو ټولو نامې مکمل شي. دا کاغذونه ملایکې ځان سره خیجوي وره نه رسي څو پورې چې بله جمعه راغلي نه وي. څه مراد؟ کیدای شي مراد یې دا وي چې ورځې قیامت هغه سخته ورځ هغه ملایکې رسي غږونه کوي چې پلنکې چې جمعې لمانځه کې د شرکت کړی تو مو سره نما دی. ته نن ورځې د دغې ګرمۍ نه حساب کتاب نه بچ و محفوظ پاتې شوی. څو رسمات یې دغې جمعې لمانځه که چا جمعې غسل باندې تاکید ټینګتیا ورباندې ودرېدلو 40 جمعې وکړلو فایده یې دغه دی چې بدن 3 ورځې نه بعد قبر کې خرپېږي. پیغمبر یې چې زه یې ګواهي کوم دې بدن به سره خراب نشي. دا فایدې دي.